سلامونه دوستانو، په نننۍ دویمه ویډیو کې درته د نصب خط د مرکباتو دوهمه برخه تشریح کوم، یعنې د ب مرکبات. کله چې ب الف لیکه اول لازم ب الف ته دا داسې سیده راولي او دا بیرته پاسته سي بولي، دا ب الف ده. بل چې د ب ده دا رقم ته راوسته داسې پورته بوځه، دا ځای به بیرته داسې ښایسته سیده راولي. تاسو خط به ټول په کرښه باندې سیده وي. بل چې د ب جیم ده، ب هم دا رقم ته ولیکه. مهمه ب ده، ب هم چې کله ولیکه بیا نور هر توری درته اسانه ده. دا وګوره ب جیم. بل چې د ب دال ده، ب دال هم دا رقم ته ولیکه. ګوره ب دال. بل چې د ب ر ده، دا رقم ته ب هم ولیکله. دې ځای نه نور داسې هماغه ساده لکه مفرداتو کې چې څه رقم ته ویلو هماغه شانته ده ب ر. بل چې د ب سین ده، ب سین هم ب هم دا رقم ته ولیکه. سین یو غاښ ورکوي بل غاښ ورکوي. ګوره ښه ښایسته ب سین ترې نه جوړ شو. بل چې د ب سواد ده، ب سواد هم ب هم دا رقم ته ولیکه. دې ځای نه پورته مایل خط وباسه، دا بیرته راټیټ کړه داسې او له دې ځای نه سیده داسې بوځه. دا هم کوم توری شو؟ ب سواد شو. بل چې د ب توی ده، د ب توی هم چې لیکه دا رقم ته ب ولیکه. دلته پورته نه داسې ورته مایل خط بوځه، دا بیرته ګول راوله داسې د کرښې سر نه ورته داسې الف راوله، خو د منځ نقطې سره به دا ولې. دا ب عین ده. بل چې د ب عین ده، ب عین هم چې لیکه داسې ب ولیکه، دا پورته بوځه داسې بوته، دا بیرته سیده بوځه. چې سیده هم بوته دا بیرته داسې راوله او ګوره ښه ښایسته ب عین ورنه جوړ شو. بل چې د ب ف ده، ب ف هم لیکه دا رقم ته ولیکه، دا بیا نور سیده داسې راوله. ګوره تاسو خط به ټول په کرښه باندې سیده وي. بل چې د ب قاف ده، ب قاف هم لیکه دا رقم ته ولیکه، دا بیا داسې ښایسته ګول راولي لکه نون غوندې. بل ب کاف ده، ب کاف هم دا رقم ته ولیکه، دلته یو همزه ورته ورکړه، سر کې یو پنډک غوندې ورته ورکړه. بل چې دا ب کاف ده، دا هم ب کاف ده، دا رقم ته راځي. له همزه دلته یو دانه داسې زور غوندې ورته ورکړه، ګول غوندې. بل چې د ب لام ده، ب لام چې ده هوبهو د الف غوندې ده. ګوره ب الف او ب الف یو شی ده. دا جیب یې داسې لاندې راولي، دا جیب یې نور داسې راولي لکه دا کاب غوندې. بل چې د ب میم ده، ب میم موږ څو رقمه لیکلی شو. یو ب میم دا رقم ته ده، بل ب میم دا رقم ته ده، بل ب میم دا رقم ته ده، بل ب میم چې ده هغه بیا په دې ماډل ده. کوم یو چې تاسو خوښ وو همغه کې کار وکړئ. بل چې د ب نون ده، ب نون هم چې لیکه داسې ساده ب هم ولیکله، دلته یې داسې راولي، دا چې داسې راځي لکه د قاف غوندې. ګوره ب نون. بل چې د ب واو ده، ب هم دا رقم ته ب قاف غوندې ولیکه، دا چې داسې راولي لکه د واو غوندې. بل چې د ب ه ده، ګوره ب هم داسې ولیکله، یو ه داسې ده داسې شپږ غوندې مو لیکه. ګوره هماغه شپږ غوندې دا بیرته راوله، دلته یې داسې کړه. بله ب ه همدا شی ده، هغه هم همدا شی راځي. بله ه داسې ده داسې دال غوندې دې ولیکه، دا ځای داسې کړه ب ه. بل ب لام الف ده، ب لام الف هم داسې ولیکه، دا د ب لام الف. بل ب ی ده، ګوره دا د ب ی. بل ب ی هم تاسو کولی شئ داسې هم ولیکو. نو دا وه د نصب خط دوهمه برخه.